منګل د نغمې په اړه ټول رازونه او حقایق وویل. نن مو درته ډیره جالبه ویډیو راوړې ده، نو هیله ده تر پایه را سره پاتې شئ. څو ورځې وړاندې نغمې په یوه مرکه کې وویل چې که منګل را سره مینه لري او خلکو ته ووایي چې غواړم یو ځل بیا نغمې سره نکاح وکړم، نو زه هم تیاره یم چې منګل سره واده وکړم. د دې خبرو په جواب کې منګل خپل یو نږدې ملګري ته ویلی چې نغمه ډیره ښه ښځه وه او موږ ډیر ښکلی او په مینه ژوند تیرو، او په دې هم پوهیږم چې د نغمې په شان ښځه به بیا ماته هیڅکله پیدا نشي، خو زموږ منځ کې هم یو څه کمبودات و چې یو بل سره به خوابدي کیدو. منګل د خبرو په جریان کې وویل چې نغمه په خپله خوښه زما نه ده تللې او نه هم د هغې خوښه وه چې موږ د سره جدا شو، بلکې ما نور نه غوښتل چې ګډ ژوند تیر کړو او ما په خپله خوښه نغمه طلاقه کړې ده. منګل زیاته کړه چې په لمر تلویزیون کې زما اوښکې د خپلو هیوادوالو لپاره وي، نه د یو مشخص کس لپاره، او دا یې هم وویل چې نغمه دې زما په تمه کېږي نه، زه نه غواړم چې یو ځل بیا دې د نغمې خاوند شم.